ترخیل داسې څه وکړه چې ډېری افغانان یې خفه کړل. د کابل د څرخي پلو په سیمه کې د ولسي جرګې د پخواني غړي او د ولسي جرګې د اوسنیو دوو غړو ورونو ته د دوهمې کوژدې د کولو پر مهال د درنو وسلو ډزو خلک سخت وارخطا کړي وو. د پولي څرخي اوسیدونکي وایي چې دوی د راکېټونو او پیکاو ډزو سخت ویرولي دي او له حکومت څخه ګیله لري چې په دې پلازمینه کې د داسې خپلسریو مخه نه نیسي او نه د زورواکو پر وړاندې جدیت کیږي. دوی وایي چې مرمۍ د یو شمېر کورونو پر دیوالونو هم لګېدلي دي، خو د دې له ډاره چې د ملا ترخیل کسان یې بندیان نه کړي او یا یې ونه وهي ځانونه یې غلي نیولي دي. دوی وایي چې په څرخي پله کې د زندان او قلي اردو شتون ته په کتو کلک تدابیر هم شته، خو د ترخیل د خپلسریو هیڅ ډول مخنیوی نه کیږي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. د نورو دغسې جالبو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل د سره هرومرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.